السلام علیکم. چې چمال پاکستان اټم بم جوړ کړ نو پاکستان باندې ماشي پابندیانې ولګېدلې نو دغو حالاتو مقابله پاکستان څرنګه کړې وه. پاکستان په تاریخ چې داسې آرمي چیف و چې ده ته وزیر اعظم ورته وویله چې ته ماته استعفا راکړه نو د دې وزیر اعظم ته استعفا ورکړه. پاکستان آرمي چیف جنرل پرویز مشرف و او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په منځ کې اختلافاتو بنیادی وجه څه شی وه چې دغه آباده جنرل پرویز مشرف په ملک چې ماشاءالله هم ولګوله. نو دغه خبرې په دغه ویډیو چې زه تاسو سره ډسکس کوم. یعنی چې چمل پاکستان اټم بم جوړ کړ نو ټوله دنیا ورته جمع شوه او پاکستان باندې هر قسمه پابندیانې ولګولې. یعنی پاکستان نه چا نه څه شی کولی شلی نه چا نه څه شی راخیستلی شلی. نو دغو حالاتو مقابله پاکستان په دوه طریقو سره وکړه. اولنۍ طریقه دا وه چې پاکستان باندې په ایک ټیم باندې قرضه 32 اربه ډالره وه او پاکستان په بینکو چې پیسې 1 اربه 26 کروڑ ډالره پرتې وې. خو بل طرف ته پاکستان چې د کوم تجارتي خلکو دغو بینکو چې پیسې 11 اربه 80 کروڑ ډالره پرتې وې نو پاکستان د دغه اکاونټونه فریز یې کړه. یعنی دغه خلک اوس خپلو اکاونټونو پیسې نصیر باسلی. بله دومه طریقه یې دا اپناو کړله چې نواز شریف دا اعلان وکړ چې سرکاري طور باندې به موږ خپلې خرچې کمې کړو او سادګي به اختیار کړو او قوم نه یې دا اپیل وکړو چې تاسو خپلو خېټو باندې یعنی کاڼي وتړو. که چیرې یو ټیم تاسو مړی میندو او بل ټیم ته یې نه میندو نو موږ بچي چې کوم دي دا به تاسو غوندې یو ټیم مړی خوري او بل ټیم ته به یې نه خوري. او چې د کوم سرکاري جیان و نو هغو نه دو د سرکاري ادارې او هسپتالونه یې جوړ کړه. یعنې په ایک ټیم باندې چې د کوم صدر کور و په پنډۍ چې له دغه نه یې فاطمه جناح وومین یونیورسټۍ جوړه کړه. نو په دغه طریقو باندې دغه حالاتو مقابله نه کېدله. بله طریقه یې دا اپنا کړه امریکا او چې د کوم نور دوست ممالکو دو هغو سره رابطې شروع کړې. امریکا ځکه ضروري وه یعنی دو به IMF نه قرضه اخیستله نو دغه پاره دو ته د یوه ساتي ضرورت و چې دا یې هلته سپورټ کړي او نور دوست ممالک ځکه ضروري وه چې هغه پاکستان امداد وکړي یا پاکستان ته په قرضه باندې ډالره ورکړي یا پاکستان ته چیرې سوکه سامان ورکړي نو دغه حالات په پاکستان چې بیا ارضي طور باندې بهتر سي. بل طرف ته د نواز شریف سعودي عرب دورې وکړله او سعودي عرب دا ورته ویله چې موږ به تاسو ملاتړ کوو یعنی تاسو حمایت به کوو او که چیرې تاسو موږ نه شای ورو نو به موږ تاسو ته په کم ریټ باندې درکوو. که چیرې تیل ورو یا نوره ضرورت شیان ورو نو موږ به دغه چې تاسو سره لاس ورو. نو بل طرف ته ترکی او ایران د هم پاکستان حمایت شروع کړ. نو پاکستان د امریکا او عالمي دنیا په دغه شی باندې قایله کړه چې موږ اټم بم خپل دفاع لپاره جوړ ده یعنی په چا باندې حمله نه کوو لکه څرنګه انډیا خپل دفاع لپاره اټم بم جوړ کړ. نو دغه عالمي سطح باندې پاکستان سره دا خبر ومنله او پاکستان باندې چې د کومې پابندیانې لګېدلې وې دغه چې نرمي ورسره اختیار کړه. او بل طرف ته IMF چې پاکستان ته قرضه ورکوله نو امریکې دغه مخالفت نه وکړ او پاکستان چې F16 جازو پیسې دا یې ایډوانس چې امریکې ته ورکړې وې نو امریکې په دغه بدل چې پاکستان ته 360,000 ټن غنم یې ورکړو. یعنی پاکستان چې په ایک ټیم باندې یعنی غنمو کمی وه نو دغه حالاتو مقابله پاکستان په دغه طریقې سره کړې وه او په ایک ټیم باندې پاکستان چې حالات بیا ارضي طور باندې بهتر سلی وو. یعنی پاکستان په تاریخ چې جنرل جهانگیر کرامت استعفا دا یوه غیر معمولی واقعه وه. یعنی دا داسې لمحه وه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان آرمی چیف ته دا ورته ویله چې ته ماته استعفا راکا نو د دې خپل طاقت نه کوي استعمال بلکې آئینی او قانوني رګه اختیار کړه او 24 غنټو چې نه د دې وزیر اعظم ته استعفا ورکړه. یعنی وزیر اعظم پر دا ډیر مشکل وخت وو چې د بل نوی آرمی چیف ورته تقرری کوله. یعنی 20 کالو آباده دغه اختیارات وزیر اعظم ته ملاو سلی وو. یعنی دغه اختیارات دینه مخکې پاکستان صدر سره وو. یعنی پاکستان چې چمل آئین چې 13وی ترمیم وسو نو دغه اختیارات دای پاکستان وزیر اعظم ته حواله کړو. نو په دغه وخت باندې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته 3 نامونه چیشلو چې ته دغه چې یو نام خوښ کا او پاکستان آرمی چیف جوړ کا. یغه چې د اولنای نامو سینیئر لیفټیننټ جنرال یعنی علي کولی خان نومیده. دا یو متوازن او عام سړی وو. دوم نام چې کوم دا لیفټیننټ جنرال خالد نواز وو. دا یو متحرک او د عوام دوست ګڼل او دریم نام دی لیفټیننټ جنرال پرویز مشرف والو. یعنی د په باره چې ایجنسیو دا ورتله چې دا صحیح نه ده. خو دلچسپه خبر دا ده چې پاکستان سیکرټري دفاع او ایجنسیو د مشرف په باره چې دا ورته ویله چې دا یو سخت مزاجه او غصناک سړی ده.
خو دریم کس داسې مشوره وزیر اعظم ته ورکړه چې د دې دریم کس مشوره ومنله. هغه ورته ویل چې ته د پاکستان آرمي چیف جوړ کا. نو دغه دریم کس نه د تعلق آرمي سره و او نه د پاکستان په حکومت کې و، خو د دغه والا خبر ومنله او جنرال پرویز مشرف پاکستان آرمي چیف جوړ کړ. دغه په باره چې اینکر دا سوال نواز شریف نه کړاو چې تا جنرال پرویز مشرف ولې جوړ کړ، نو دا ورته ویله چې زه دا مناسب نه ګڼم چې دغه جواب زه تا ته درکړم. یعنی تاریخ دا ثابته کړه چې دغه خبرې جواب د بیا بار بار دوهراو کو دا موږ نه په جلبازي چې دا غلطي وسله چې دای دې موږ پاکستان آرمي چیف جوړ کو. حالانکه د دا ویلا که چیرې بیا ماته موقع ملاوله نو ما به علي کلی خان پاکستان آرمي چیف جوړاو. نو دغه مشوره دا د چا سره نه وکړي بلکې دا د په خپل مرزي دای دې پاکستان آرمي چیف جوړ کړاو. یعنی پاکستان آرمي چیف جنرال پرویز مشرف دای له کوم نه مهاجر وو، یعنی دای په دهلی چې پیدا سلا وو. نو دو خاندان دی هجرت وکړو او کراچۍ چې آباد لو نو دالته په دو پاته کېدل. نو چې چمال پاکستان چې آرمي چیف تقرری کېدله نو هغه چې د درې جنرالانو نامونه وو او ټولو نه جونیئر دا جنرال پرویز مشرف وو. د په باره کې خفیه ایجنسیو هم دا ورته ویله چې دای سخت مزاجی ده، دای دغه عہدې لپاره سوټیبل نه ده. خو نواز شریف ته چا خبر نه ومنله او دای د پاکستان آرمي چیف جوړ کړ. نو د په دغه عہدې باندې یوه هفته 3 ورځې تېرې کړې وې چې په کراچۍ چې یوه سنګینه واقعه وسله. یعنی حاکم سعید چې دا هلو کوم نه مهاجر وو، یعنی دو دهلی چې پیدا سلی وو نو هغه آباده دو د هجرت کړی وو او په کراچۍ چې پاته کېدل. دای د سیند سابق گورنر هم تېر سلی وو او دای د همدرد یونیورسټۍ بانی هم وو. یعنی دای خپل کلینیک مخته ولاړو او چا هلته دای شوټ کو او دای هلته په موقع باندې جام باکس. نو د عمر په ایک ټیم باندې 78 سال وو او دای په ایک ټیم باندې پاکستان چې یو مقبوله ترین سړی هم وو. نو دغه الزام دا نواز شریف په ایم کیو ایم باندې ولګاو چې هغه سربراه الطاف حسین وو او دا پارټۍ د هم مهاجرو والا وه. نو دغه له وجې نه دی ایم کیو ایم او سین چې د مسلم لیگ نون دغه دواړو په منځ کې اختلافات سره پیدا سلو او نواز شریف ته په سین چې گورنر راج ولګاو. نو ایم کیو ایم سیاست او سین چې صورتحال آلریډي سره خراب وو نو دا وفاق پاره یو نوی بحران هم پیدا سو او دا داسې په ټیم باندې پیدا سلو چې په ایک ټیم باندې پاکستان آرمي چیف دا هم مهاجر وو. نو په دغه وخت باندې پاکستان آرمي ادارې او نواز شریف په منځ کې اختلافات سره صحیح نه وو، ځکه چې دې نه مخکې نواز شریف چې د کوم آرمي چیف جهانگیر کرامت دای له دغه عہدې نه درې کړی وو او دو دا مطالبه هم وه چې ته نیشنل سیکیورټي ادارې قیام هم وکړه. نو نواز شریف دا نه منله ورسره. نو بل طرف ته نواز شریف سیاسي طور باندې دای جان ته خوشي پاته کېده، ځکه چې په سین چې ایم کیو ایم نه جلا سله، صوبه خیبر پختونخوا چې عوامي نیشنل پارټۍ دا هم نه جلا سلې وه او مذهبي جماعتونه چې کوم دغه هم احتجاج کاو. نو دغه له وجې نه دی پاکستان آرمي ادارې او نواز شریف په منځ کې صورتحال نور هم سره خراب سلو. بل طرف ته د نواز شریف د انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپائی دغه ته دعوت ورکړه چې ته پاکستان ته راشې. نو د دغه په باره کې هیچا سره خبر نه وکړي او په خپل مرضی د پاکستان ته وغوښته، دوره پورې چې د آرمي چیف ته دغه والا نو ویلي. نو دغه له وجې نه دی پاکستان سیول ګورنمنت او آرمي ادارې په منځ کې اختلافات ډیر سره زیات سلو. نو دغه هغه وخت و چې پاکستان آرمي چیف جنرال پرویز مشرف په خپل عہدې باندې لږ کې ټیم تیر کړی و چې دغه وخت چې دی یعنی حاکم سعید والا واقعه هم وسله او په سین چې دی ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ نون دغه دواړو منځ کې اختلافات سره خراب سوي وو. په صوبه خیبر پختونخوا چې دی عوامي نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون په منځ کې دا هم اختلافات سره خراب وو. مذهبي جماعتو او مسلم لیگ نون په منځ کې دالته اختلافات سره خراب وو. پاکستان آرمي ادارې او نواز شریف په منځ کې آلریډي اختلافات سره خراب وو او نواز شریف ته دا قدم هم واخیسته چې انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپائی دای پاکستان ته وغوښته، خو د پاکستان آرمي ادارې یعنی چې کوم سربراه وو جنرال پرویز مشرف دا یې نه خبر کړای. نو دغه ټولو خبرو له وجې نه دی جنرال پرویز مشرف او نواز شریف په منځ کې اختلافات آلریډي ډیر زیات سره خراب شلو. نو دغه ټولو واقعو له وجې نه دی پاکستان چې ماشاءالله د صورتحال دا هم سره برابر شلو. خو ماشاءالله څرنګه ولګېدله پاکستان چې دا به بلې ویډیو چې زه تاسو سره ډسکس کوم. انشاءالله تاسو مو ملاقات کوي په نوې ویډیو کې. السلام علیکم.